د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د داخلي تفتیش یا کورنۍ پلټنې هیئت غړي د مرکزي عمومي ریاست په سپارښتنه د ولایتي امریتونو له بېلابېلو برخو او مدیریتونو څخه د نظارت او پلټنې په موخه ولایتونو ته په سفر درومي چې له دې ډلې محمد عثمان طبیبي او عبدالعظیم صالحي د خوست ملي رادیو ټلویزیون له امیر اداري او نشراتي مدیرانو او همکارانو سره په انفرادي او ډلهییزه توګه لیدنې کتنې درلودې. د دوی د ترسره کړیو کارونو، ستونزو او راتلونکو پلانونو په تړاو یې ورسره هر اړخیز بحث او د نظریاتو تبادله ترسره کړه. د یاد هیئت یو تن غړی ښاغلی محمد عثمان طبیبي وایي دوی د خوست ملي رادیو ټلویزیون له مختلفو برخو له نږدې لیدنې وکړې او هم یې له ټولو همکارانو څخه په شفاهي او تحریري بڼه معلومات راټول او کابل ته تر رسیدو وروسته به یې له مرکزي ادارې سره د حل او تصمیم نیونې په پار شریک کړي. طبق پلان تفتیش داخلی رادیو تلویزیون ملی ما هم از حالا پلان رویدز داریم که واحدهای دومی رادیو تلویزیون ملی را که در ولایت هستن فعالیت دارن بررسی کنیم از نگاه مالی و اداری. با این منظور رسیدیم مالخیر ولایت خوست و در نظر داریم که سالهای 99 الی 1401 که آمریت رادیو تلویزیون ملی ولایت خوست امور مالی و حسابیش بررسی کنیم. د خوست ملي رادیو ټلویزیون مشرتابه او همکارانو د راغلي پلاوي له غړو سره په خپلو خبرو کې خوښي وښوده چې مرکزي عمومي ریاست د دوی کړنې څاري، د ښو فعالیتونو له امله یې تقدیروي او د ستونزو یا نیمګړتیاوو په صورت کې ورته اړینې لارښوونې او حل لارې وړاندې کوي. د خوست ملي رادیو ټلویزیون امیر مولوي محمد نسیم فهیمي وایي د نظارت او ارزونې په موخه د دا ډول سفرونو پایلې ګټورې او اغیزمنې وي. نوموړی زیاتوي له خپله اړخه یې د یاد هیئت له غړو سره ستونزې او وړاندیزونه شریک کړل چې تمه د راتلونکي کې د چارو او کارونو په سم اجرا کې مؤثر تمام شي. مرکز کابل څخه د تفتیش محترم غړي او اعضا راغلي وو. د دوی راتګ دلته خوست ولایت رادیو تلویزیون ادارې ته او امریت ته ډېر ګټور موږ بولو او انشاءالله د دې سره به زموږ خوست ملي رادیو تلویزیون اداره لا پرمختګ وکړي. کوم ستونزې او کوم پیشنهادات چې خوست ملي رادیو تلویزیون لري هغه موږ دوی ته هم تحریري او هم په شفاهي ډول وړاندې کړل. انشاءالله دوی پر تک سره به زموږ د کارمندانو تحرکات او فعالیتونه لا ګړندي شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون عمومي ریاست د هدایت له مخې وخت ناوخت د څارنې او پلټنې په موخه د تفتیش پلاوي غړي د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کوي چې لاسته راوړنې، ستونزې او غوښتنې وارزوي او د حل په موخه یې وړ اقدامات ترسره کړي.